د مقاومت ملي شورا د ایران نوي حکومت د طالبانو پر وړاندې د خپل ستراتیژیکي تګلارې په بدلولو کې دقت وکړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت ملي شورا د ایران نوي حکومت د طالبانو په وړاندې خپل ستراتیژیکي تګلارې په بدلولو کې دقت وکړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسعود د بریا په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت څخه تمه کیږي چې د نوي حکومت په جوړولو سره د پخوا په څیر افغان مهاجرینو ته پاملرنه او مرسته وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې په افغانستان کې د اوسني نامشروع تسلط په اړه د ایران په ستراتیژیک سیاست کې بدلون هم د پام وړ دی او موږ باور لرو چې د ښاغلي حکومت به د دې مهم موضوع ته پام وکړي. دې شورا لیکلي د طالبانو د عمر په دوام سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده زیاتیږي او دا خطر سیمه او نړۍ له ګواښ سره مخ کوي. د مقاومت ملي شورا زیاته کړې چې د افغانستان او ایران اسلامي جمهوریت په ډیرو مذهبي، کلتوري او ژبني مشترکاتو سره د یو بل په خوشحالیو او غمونو کې شریک دي. د ملي مقاومت شورا په وینا د ایران خلک د نهم ولسمشر په توګه د ډاکټر مسعود په انتخاب سره د دیموکراسي او مردم سالاري تمثیل کړل. د یادولو وړ ده چې مسعود د ولسمشرۍ په دویم پړاو کې ټاکنو کې د رایو په اکثریت سره د ایران د نهم ولسمشر په توګه وټاکل شو. دوستانو، دا د نور چمتو کله خبر تر بیا هم په الله سپارم.